دې ونې بیا خبره راکړې او د هېڅ وده نه کوي پوهېږم دا مردار بوټي نن یې صفا کړم سبا بیا راځو کوم شي په دې کې به هم ستا مېز السلام علیکم دلبر جانا وعلیکم سلام جناب یاره ستړی مه دلبره دا څه کوې دا په څه اخته یې هی ګلابه یا ستړي چارې دي راغلمه دا ونه ده بلا وهل ده هېڅ وده نه کوي ما وې راشه دا بیخونه یې لږ صفا کړه کور مې چېرته وده وکړي دلبره وروره که زما منې له بیخه ښکته کړه چې زه هم له جنجال خلاص شم څه وایې ګلابه ونې خو د طبیعت یوه ښکلا ده دا ونې خو زموږ پلرونو او نیکونو ډېر په مشکل رالوی کړي دي او ډېر په مشکل یې کېنولي دي دا ښکلا ده څنګه په خپل لاسونو موندلی یوسمه او بل په تا یې څه زور دی دلبره په ما یې زور شته دغه پټی ګورې 2 کاله کېږي چې ستا د لاسه شنډ پروت دی شنډ او بله خبره یا خو به د دې ځمکې توان راکوې یا به دې دا ونه له بیخه وباسې له بیخه ګوره ګلابه د دې ونې په سر زما او ستا مشرانو فیصلې کړي دي همغه فیصله به اوس هم وي او بیا به هم وي او پاتې شوه بله خبره د پرې کولو سوچ دی چې هېڅکله ځان ته رانه شي لاړم درنه دلبره ته خو یې داسې په اسانه نه منې خو د دې ونې پرې کول اوس زما ضد شو ضد دا زیړی دی په لپته که صحیح ده باند که نشتلی دا طرف نه نشتلی لرې که لرې سړي که دا خوند نه کوي خوښه مو نه ده څنګه چې یوه بله لوبه وکړو څنګه بله لوبه هغه هم غېږ نیونه یو ځم تیار یم ولې زه د چا نه کم یم واه شي شی زما په مخ کې واه بیا خو لوبه جوړه ده نو هلکانو څنګه شئ چې داسې ده نو زه مو په منځ کې انفایر یم بالکل هلکانو میدان لږ خالي کوي چې د هلکان لوبه وکړي هله زه چې تر درو پورې حساب ګڼم هله نو 1 2 3 هله نصیبه څه خبره ده ګلابه الله چې ضرور کار مې در سره دی ګلابه خیر خو به وي څه خبره ده خیر چیرته دی نورې خبرې په کور کې کوو ملګرو زه لاړم د خدای په امان زه چې ځو ګلابه خیر کې هلکه ما ته والا خوند رانه کو هلکه وروره ډېر په غوسه و ما ته یې خپله خوند رانه کو بیا ګورئ سله راځئ چې تپوس یې وکړو خیر یې زمونږ یار دی راځئ چې ځو د خیر په کار کې بیړه په کار زه چې ځو دلبره وروره څنګه دې چې خواشي نه معلومېږي وروره تا ته یې څه ته د دنیا له حاله څه خبرې ټوله ورځ د ته یو دا فیسبوک دی خود به خواشینی وم دلبره دې مطلب خبره کوه څه خبره ده فیسبوک میسبوک پرېږده وروره هغه زموږ تربور نصیب نه دی نصیب ورور یادوم هغه زموږ پټي ته راغلی و ما ته یې ګواښ وکړ چې هغه د توت ونه له بیخه وباسه که نه ښه به نه وي درته
زه دلبره ځه چې ځو سبا چیرته د ګلاب په کور ورخېږم ګلابه تر کوره پرته زما زړه وچوي اخر خبره کوه څه خبره ده نصیبه وروره هغه دلبر خان نه دی هغه داسې په اسانه نه مني زو هغه ونه له بیخه وباسو دلبر خان خو ما مخکې کوی کړی و خو اوس ونه نه دلبر خان به یې بیخه وباسه نصیبه ودرېږه نصیبه وروره دلبر اوس پرېږده لومړی به د هغه ونې ټار کوو ځکه چې د هغې ونې ویستل زما ضد دی ضد زړښت مې غواړي چې دلبر کور په دا بل لا ټوړم خو ته چې وایې اول به یې ونې کار وکړو هغه هوښیارانو څه ښې ویلي دي چې د ښې غوښې ښه شوروا وي ورور دې وي نو ستا په شانتې دې وي ګلابه نوره مې د زړه صبر تمام شو ځه چې ځو دلبره زه اوس ګورم چې ته څنګه زما مخه نیسې Girls with their nails done. Girls with their ارمانه ودرېږه څه دي ارمانه ګلاب د ستاسو ونه پرې کوي د ګلاب دغه جرأت چې زما ونه وهي لاړمه نصیبه صبر نصیبه زما د مرګ د اورېدلي چې دا ونه کټ کړې ارمان ستا د مرګ خو مې نه و اورېدلي خو اوس به دې دا ارمان ضرور پوره کوم تربوره ته خو په ارامه پوه نه شوې خو اوس به دې خوښ شم I think the girls with their nails done now. Girls with their تاسو خو ما پوهېږئ څه خبره ده اوهو صبر کړئ چپ لوټګانو څه خبره ده خو څه مو سره جنګ دی وخلکو دې چې شی وروره زما خبر ته هغه کېږده دا سلیمان ګوره دا غونډه راغلي ونه وهي بس کوئ لفظه لفظه خبرې مه کوئ په دې خبره جنګ کوئ زما پښتنو په نه خبره جنګ په نه کیسه جنګ په ونه جنګ په سیوری جنګ دا فصل چې نه کوي دا پاټی خوار دی تاسو سره نښتې یو بل مې رالاندې کړي دي حیران یم چې څه وکړو دا عمل به څه وخت جوړېږي دا ونه نه ستا ده او نه د ده ده دا ونه د الله ثنا وایي دا د الله ثنا په دې ځمکه وایي نو تاسو ولې پې نښتې یئ ورکئ یو بل ته غاړې ورکئ دا خبره د جنګ نه ده ورکړه غاړه هو دا جنګ په دې خبرو عجیبه خلک ګورئ کوم خوند چې په اپه کې دی په غچ اخیستلو کې نشته نو هیله مې ده چې له غچ اخیستلو تېر شئ د غچ اخیستلو پر ځای د اپې پر اپې ته رجوع وکړئ